پښتونخوا د پاکستاني پوځ له ولکې څخه په وتو د لکي مروت وروسته د بانو ابا جوړ پولیس هم د پوځ پر ضد پاڅېدل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. هغه ناره چې منظور پښتین او د پی ټي ایم غړو به چې پخوا ویل نو اکثریت ګلخانانو او د پښتونخوا پولیسو به ورته غداران ویل د افغانستان او هندوستان جاسوسان یې ګڼل. خو نن چې په حقیقت پوه شول نو د پی ټي ایم څخه دوی ډیر په ګرمه د پوځ پر ضد ناره او شعارونه ورکوي. د پښتونخوا ګڼ شمېر ولسوالیو کې د پاکستاني پوځ کړنو پولیس شکي کړي او وایي چې همدوی د ترهګرو سره لاس لري او د ترهګرو په نامه باندې د دوی پولیس او عام خلک په نښه کوي. له لکي مروت او باجوړ وروسته د بانو پولیس هم خپل دندې پرېښي او د پوځ پر ضد لارو ته وتلي دي. د پښتونخوا په خاوره لوی بدلون روان دی. نن سهار نامعلومه کسانو چې اوس هر چاته معلوم دي د بانو د پولیسو یو غړی شهید کړو. پولیسو والاو چیغې کړې چې دغه کار د بنو په پوځي قرارګاه کې موجودو پنجابي جنرالانو وکړ. د پولیسو په اواز سره عامو خلکو هم لبیک وکړو او اوس مهال د پوځي قرارګاه مخې ته پلت دوام لري. یادو پولیسانو د منظور پښتین هغه شعارونه هم زمزمه کول چې ویلې یې جو دهشتګردي هي اسکې پیچاور دی او همدارز ویلې چې یې جو نامعلوم هي همې معلوم هي. دوی وایي چې نور په دې نه غولېږي چې ګنې دا هدفي حملې نامعلوم کسان کوي. د دوی په وینا چې دا اوس ټولو ته معلومه ده چې د ترهګریزو او هدفي حملو تر شا د پوځیانو لاس دی. پولیس وایي هره ولسوالۍ کې زرګونه پوځیان شتون لري. نو دا څنګه امکان لري چې زرګونه پوځیان لسګونه ترهګر نشي ختمولی؟ خو ښکاره خبره ده چې ورسره لاس لري. دا ټول شعور د ملي مشر منظور احمد پښتین برکت دی چې اوس د وطن هر بچی د دې استعماري ریاست د وجود په خلاف راپورته شوی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.